سلام ملګرو! په تېر درس کې موږ او تاسې د انګلیسي ژبې سایلنټ حروف وپېژندل چې په یو لغات کې کوم حروف نه تلفظ کېږي او کوم حروف تلفظ کېږي. د نن په درس کې به موږ او تاسې د C او G حروف اوازونه وپېژنو. ځکه کله چې C حرف په یو لغات کې راسي، ځینې وختونه د کاف او ځینې وختونه د سین اواز ورکوي، لکه cinema، race، face. دلته د سین اواز ورکوي او دلته cloud، clean، class. دلته د کاف اواز ورکوي. ښه نو دلته یو سوال منځته راځي، څنګه پوه شو چې په یو لغات کې د سین اواز ورکوي او یا هم که د کاف اواز ورکوي؟ او همدارنګه د جی توري ځینې وختونه د جیم او ځینې وختونه د ګاف اواز ورکوي. لومړی راځئ د سی حرف زده کوو، د هغه وروسته بیا د جی. که چیرې په یو لغات کې د سی څخه وروسته آی ای وای واول حروف راسي، د یادونې وړ ده چې په تېر درسونو کې مو واول حروف زده کړه. آی ای واول دی او وای سیمې واول دی. نو که چیرې په یو لغات کې د سی څخه وروسته آی ای وای راسي، نو سی د سین اواز ورکوي. مثلا سیټي، ګوره د سی څخه وروسته آی راغلی دی نو د سین اواز ورکوي، سیټي. سیلینګ ای راغلی دی. بایسکل وای راغلی دی د سی څخه وروسته. او که چیرې د سی مخته د آی ای وای څخه پرته نور هر لغات راسي، سی د کاف اواز ورکوي، لکه کلاود، کلین، کلیور او داسې نور. مګر څو خبرې شته دلته. ځینې لغتونه شته چې د سی سره یوځای کېږي، د سی مکمل اواز ته تغیر ورکوي. بیا په هغه وخت کې سی نه د سین اواز ورکوي او نه د کاف اواز ورکوي، بلکې نوی اواز ځان ته اخلي چې راځو په ادامه کې زده کوو. لومړی که چیرې د سی څخه وروسته آی او، آی ای، آی ای، ای ای حروف راسي، نو سی نه د سین اواز ورکوي او هم نه د کاف اواز ورکوي، بلکې یو نوی اواز ځان ته اخلي. نو په دا صورت کې چې دغه حروف د سی څخه وروسته راسي، سی د شین اواز ورکوي. راځو مثالونو ته چې تاسې ښه متوجه سئ. ډیلیشس، ګوره د سی څخه وروسته آی او راغلی دی. سوشل، دا سوکل نه ویل کېږي، نو موږ ویل چې د سی څخه وروسته آی ای راسي، د شین اواز ورکوي. نو دلته آی ای راغلی دی، سوشل. اوشن، اوسن نه ویل کېږي، ځکه د سی څخه وروسته ای ای راغلی دی. انشنت، انسنت نه ویل کېږي، ځکه د سی څخه وروسته آی ای راغلی دی، انشنت. ویویشس، د سی وروسته آی او راغلی دی. او همدارنګه پریشس. دوهم که چیرې د سی څخه وروسته په یو لغات کې اچ راسي، نو سی نه د سین او نه د کاف اواز ورکوي، بلکې چې اواز ورکوي، لکه چرچ، چاینا، چپس. خو که چیرې سی اچ لرونکی لغات د یوناني کلمې څخه انګلیسي ته اضافه شوی وي، بیا د کاف اواز ورکوي. موږ تاسې مخکې وویل چې ځینې لغتونه د نورو ژبو څخه انګلیسي ته داخل شوی دی، لکه لاندې مثالونه. دلته د چې پر ځای د کاف اواز ورکوي، لکه ایکو، کورس، سکیم. او که چیرې سی اچ لرونکی لغات د فرانسوي ژبې څخه انګلیسي ته اضافه شوی وي، بیا نو سی اچ د شین اواز ورکوي، لکه مشین، چیولر. او کله بیا هم د سی اچ حروف نه تلفظ کېږي، لکه په دا لغاتو کې یاد، سیزم. او که چیرې سی د کې سره یو ځای سي، بیا د کاف اواز ورکوي، لکه پاکټ، راک، پاک. او د سی حرف سایلنت یا بې اوازې یا نه تلفظ کېږي کله چې د اس څخه وروسته راسي، مثلا سیزرز، سینري. نو په پایله کې پوه سولو که چیرې د سی څخه وروسته ای، آی او وای راسي، نو سی د سین اواز ورکوي. او که چیرې د سی څخه وروسته آی او، آی ای، آی ای، ای ای راغلی وي، نو سی د شین اواز ورکوي.
او که چیرې د سی څخه وروسته کې راغلی وي سی د څه شي د کاف اواز ورکوي او یا هم که چیرې د سی څخه وروسته اچ راغلی وي په ځینې ځایو کې د کاف او په ځینې ځایو کې د شین اواز ورکوي دلیل هم دا و چې موږ ویل ځینې لغتونه فرانسوي څخه او ځینې د یوناني څخه انګلیسي ته داخل شوي د دا څو شرایطو پرته نور سی په هر ځای کې د کاف اواز ورکوي دا مو همیشه په یاد وي همدومره تر دې ځایه مو د سی حرف ټول قوانین زده کړل اوس راځو د جی حرف ته جی حرف هم دوه اوازه لري د جیم او ګاف د سی د قانون په ډول که چیرې د جی مخې ته آی ای وای راشي د جیم او که چیرې نور حروف راشي د ګاف اواز لري مثلا change Egyptian region یوه خبره مو په یاد وي چې موږ څو استثنا لغتونه هم لرو د دې سره سره چې د جی مخې ته آی ای وای راغلی وي بیا هم د ګاف اواز ورکوي مثلا get give دا څو کلمې دي او بله خبره مو هم په یاد وي دا ډیر مهم دی او که چیرې د یو لغات په پای کې د جی توری راشي یعنی د یو لغات آخرنی حرف جی توری وي نو جی همیشه د ګاف اواز ورکوي مثلا hug h u g جی آخرنی حرف دی نو دلته د ګاف اواز ورکوي لکه big ګوره جی آخرنی حرف دی egg ملګرو خدای دې وکړي تر دې دمه څه ناسم زده کړي وي که چیرې کومه پوښتنه لري په کومنټ کې راته ولیکئ که چیرې ویډیو مو خوښه سوې وي لایک کړئ د ملګرو سره هم شیر کړئ که چیرې نوی زموږ چانل ته راغلي یاست چانل در سره سبسکرایب کړئ تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم ښه وخت ولرئ